یم بار پا گناہنو دا تمام جہان مولا استغفر اللہ استغفر اللہ بل درد جڑا نسکستا پا در کوم جڑا استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالغفار هیوادمل د سپین بولدک نه لیکلی دي چې د ماسخوتن د لمانځه نه وروسته 2 رکعته نفل دا په ناسته باندې ثواب لري او که په ولاړه باندې ثواب لري. له وترو وروسته د 2 رکعته نفلو په باره کې قولي او فعلي دواړه قسمه روایتونه موجود دي. د ترمذي روایت دی، راویه د حدیث ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمایی ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د وتر نه وروسته 2 رکعته کول او په ابن ماجه کې پرې دا اضافه شوي دي چې خفیفتین وهو جالسون. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د وترو نه وروسته 2 رکعته کول سپک او دای چې کولم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ناسته کول. نو لحاظه دا 2 رکعتونه له شک او شبهې نه پرته په سنن زوائد کې داخل دي. باقی د ابن ماجه د روایت له مخې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا 2 رکعتونه په ناستې کړي دي. نو د دې لپاره په فقهاو کرامو کې د دغو 2 رکعتونو په ناستې او ولاړې سره په افضلوالي کې اختلاف دی. شانورشاه کشمیری رحمه الله په فیض الباری کې په 2م جلد کې په 426 صفحه کې باب المداومه علی رکعتي الفجر په دې کې لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د وترو نه وروسته 2 رکعته نفل په ناسته باندې کړي دي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا 2 رکعته نفل ادا کول تعبدن او قصدن ول. نو چې کله تعبدن او قصدن ول نو د دې 2 رکعته نفلو ادا کول په ناستې سره افضل دي. همدارنګه علامه محمد یوسف بنوري رحمه الله په معارف السنن کې په 4م جلد کې په 259 صفحه کې بحث رکعتین بعد الوتر جالسا په دې کې لیکي لو ثبت الركعتان بعد الوتر فالسنة فيهما الجلوس دون القيام. که دا 2 رکعته د وترو نه وروسته ثابت شي نو سنت په دیو کې ناسته ده، قیام په دې کې نه دی، ځکه فإن الجلوس فيهما قصدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا 2 رکعته کړي دي په ناسته باندې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کار قصدي کړی دی. نو هیوادمل وروره هغه 2 رکعته نفل چې وروسته د وترو نه کیږي نو د ابن ماجه د روایت مطابق چې په ناسته باندې وشي د افضل او بهتره ده، او دا وینا د بنوري صاحب هم ده او دا وینا د شاه انورشاه کشمیری او رحمه الله هم ده چې یو په فیض الباری کې او بل په معارف السنن کې په دې باندې تفصیلي غږېدلی دي. نبی سلطان مدینه زار د جانان مدینه دا سر او مال میں شاپتا بند قربان مدینه زار